بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي خدای په نامه غواړم کوم معلومات چې د افغانستان د اقتصاد په برخه کې لرم تاسو سره شریک کړم. تاسو لارې نه د افغانستان خلکو ته یو پیغام ورکړو. هغه دا ده چې موږ چې دربدره یو یا مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو یا امنیتي مشکلات لرو، په سطح د ټول ملک دا د 40 کالو راهیسې نه موږ ناقراره یو. هغه وجه دا ده چې زه تاسو ته مهم ټکو باندې راګرځم او هغه خدای دې وکړي چې باعث د خلکو ته د یو خپل د راتلونکي مسیر جوړولو په خاطر باندې مؤثره تمام شي، چې څوک چې وړاندې یو رڼا ونه ویني په هغه لار څوک نه ځي، تیاره وویني په هغه لار څوک نه ځي. خلک اوس افغانستان په تیښته کې دي، ناامیده دي، مطمئنه نه دي. نو د دې په خاطر باندې زه وایم چې د افغانستان نه دې څوک نه وځي. افغانستان یو ملک ده چې د دنیا په سطحه یو غني ترین ملک ده. زه راځم لږ شاته ځم، بیا بیرته لږ مخکې راځم په مسایلو باندې. هغه د داود خان د دورې نه شروع کوم چې د داود خان نه بعد افغانستان په جنجالونو اخته ده، تر ننه پورې مشکلات باندې سر ده. داود خان وخت کې موږ افغانستان چې د روسیې سره دوستي وه، نو په هغه وخت کې روسانو افغانستان ټول معدنونه چې په افغانستان کې دي دا یې ټول سروې کړي وو. بعضې ملکونه ترقي او پیشرفت یې کړی ده، په څلورو بناو یې کړی ده. په صنعت یې کړی ده، په تجارت یې کړی ده، په بنادرو یې کړی ده، او په زراعت یې کړی ده، او د خدای په پیرزوینه چې هغه د خدای پیرزوینه چې دا معدنیات دي، هغه درې هغه چې دي لارې چې دي هغه په مشقت او محنت سره لاسته راځي، او دا د خدای پیرزوینه چې دا د معدنو یا زیرمې چې دي دا د خدای پیرزوینه چې په یو ملک باندې کېږي، لکه په عربي ملکونو باندې سوې ده. نو موږ باندې چې کومه پیرزوینه سوې ده پورې د دنیا نه ده سوې. موږ پیرزوینه چې ده لا انتهایي ده. زه خو حتی داسې وایم چې کومه پیرزوینه په موږ سوې چې دا ټوله دنیا یو خواته کې، موږ ملک بلې خواته کې دا دونه پیرزوینه سوې ده. په هغه وخت کې د داود خان په وخت کې چې دی صدر اعظم و، دا سروې د افغانستان روسانو کړې ده او ټول معدنونه یې تثبیت کړي دي، خو یو یې نه دی ویستلی. خو دا درته وایم چې په دنیا کې کوم معدن تثبیت سوی یا هغه نه وي ویستل سوی، واحد افغانستان ده. دنیا کې هېڅ معدن نه ده پاتې. حتی په د طلاو معدنونه په بعضې ملکونو کې 15 کیلومتره لاندې راویستل کېږي، نور دغسې معدنونه 10 کیلومتره 15 کیلومتره، خو د موږ طلا په 15 مترۍ د مځکې کې پرته خو نه ده ویستل سوې او تثبیت سوې ده. د 50-60 کاله مخکې دا تثبیت سوې ده، دا اوس په نه ده ویستل سوې. حتی د موږ ګاز چې دي، ګاز د موږ پرفشار ترین ګاز د ټولې دنیا دی. د موږ ګاز چې دي 500 متره لاندې مځکه کې ورته وال کېښودل کېږي، که په سر وال ورته کېږدي دا والونه الوځي. دا روسانو 10 څاګانې په خپل وخت کې ویستلي دي. د معدن قاعده دا ده چې معدن چېرته معدن وي، د معدن په سر باید پروسس شي. معدن باید همالته ځای په ځای پروسس شي او اصلي مواد ترېنه واخیستلی شي او ضایعات ترېنه دا نشي کېدلی چې مثال یو 5% یا 4% یا 10%
معدن یې او ته 90% او سره ضایعات ته چین ته وړي یا روسیې ته وړي یا امریکا ته وړي یا اروپا، دا غیر دی، دا منطق نه مني. باید هر معدن چې ده د معدن په سر باندې دا پروسس شي، دا اقتصادي تمامیږي، اصلي مواد انتقال شي او ضایعات یې نه ایسته شي. نو وګوره چې د روسانو په وخت کې په ترکمنستان کې ورته فابریکه د ګاز د تصفیې هلته لګېدلې وه، له دیج نه پایپ هلته تېر کړی و چې دوی دلته مطمئنه نه وو. نو کله چې یو سرمایه ګزاري د معدن په سر باندې کېږي، هلته باید دا بستر جوړ وي، یعنې مطمئنه یې چې دا د ما سرمایه ګزاري نه ضایع کېږي، بال هغې نه هغه سرمایه ګزاري کېږي. دنیا چې ترقي او پیشرفت وکړه، د هغه وخت نه وکړه چې مندلیف هغه فیلسوف او فزیکدان چې و د روسیې، هغه چې کله دا 130 کاله مخکې دا عنصرونه تثبیت کړه، 140 عنصره، هغې وخت کې همغه مندلیف ویلې چې 12 نادر دي، تر نن هغه نادر دي. هغه 12 کې یو په چین کې ده چې لیټیم ده. دا د چین اقتصاد په لیټیم ولاړ ده، د چین اقتصاد په ټکنالوژي نه ده ولاړ. که یو 10 کاله کېږي چې دا لیټیم دوی خرڅوي. د ټولې دنیا هغه ټکنالوژي سایر ټکنالوژي ته اوس چین دا بیټرۍ او لیټیم ورکوي. په دنیا کې اوس داسې بیټرۍ نشته چې میډن جرمني یا جاپان یا روسیې هغې چین روغ هغه ورکوي، ورته وایي چې ټول مشخصات یې ماته راکړه، زه درته روغه بیټرۍ درکوم. نو ټول دنیا انحصار د چین په لاس کې شته. د نورو ملکونو کې دا لیټیم شته ده، خو هغه تر څو چې چین یې خرڅوي، چین یې ارزانه خرڅوي، هغوی د قیمته تمامیږي، هغه نشي خرڅولی. تر څو چې د چین لیټیم وي، بل څوک یې نشي خرڅولی، بل دنیا نشي. بل نو هغه 12 کې یو په چین کې ده، یو دغسې په روسیه کې ده، که چېرته ده، بل په افریقا کې ده، چېرته ده. خو له هغه 12 نه 15 په افغانستان کې دي. چین لیټیم $0.5 یا $1 خرڅوي 1 ګرام، لیکن موږ کلپونیم لرو چې $2 میلیونه 1 ګرام یې خرڅېږي. موږ پلاټیم لرو، موږ یورانیم لرو، موږ انټیموني لرو. نو موږ 15 معدنه نادر لرو. هغه 15 کې ډېر قیمتي لرو چې چین هغه 1 ګرام په $1 خرڅوي، موږ په میلیونو هغه جنس موږ سره شته ده. نو بله خبره دا ده چې موږ د چین نه 50 وارته یا 80 وارته نفوس کم لرو، او هغه 50 وارته موږ نفوس زیات لري. نو موږ دغسې یو غني ملک یو چې موږ طلا، اوسپنه، المونیم، جست، قود، سرب، دا تیل، غاز، لیټیم، پلاټیم، یورانیم او کلپونیم او انټیموني دا نادر دي دا دنیا کې، او دا انرژیانې دي، په ډېر مهمو شیانو کې استعمالیږي. دا داسې وګوره چې موږ سره د دنیا روح ده، د دنیا روح اوس موږ سره ده. خو متاسفانه د دې لپاره یو لوی بستر ضرورت ده چې دا باید جوړ شي. دغه شیان دا 15 معدنونه چې ما یاد کړه، دا معدنونه په میلیاردونو نه جوړیږي. د دې پروسس په میلیاردونو نه کېږي، د دې پروسس په ټریلیونونو کېږي. دا وخت کې روسانو دا ټول معدنونه سروې کړه، خو یا یې ونه ویسته، دغه معدنونه راووتل. دې معدنونو لپاره لویه سرمایه ګزاري په کار وه چې هغه روسانو وس نه رسېده چې هغه سرمایه ګزاري کړې وه. خو دا وس پرې رسېده، لیکن بستر ورته جوړ نه و. هغه لویه سرمایه ګزاري لپاره لوی بستر، امنیتي او اقتصادي دواړه بستره. اوس مثال درته وایم، په افغانستان کې یو سړی نن سبا $10 میلیونه سرمایه ګزاري نه کوي، خپل افغانان نه کوي، خارجیان خو 2 روپۍ هم نه کوي. بیا که مثال یو سړی 100 میلیونه لري، دیج کې نه کوي، ځي دیج نه مطمئنه کې کوي، دوبۍ کې کوي. که 1 میلیارد لري، دوبۍ نه الوځي، یعنې جرمني ته ځي. خو هغې نه که میلیارد نه اضافه یې ځي، یعنې امریکا ته ځي. خو هغه بستر، یعنې د هر سرمایه ګزاري بستر معلوم ده. نو دلته هغه بستر ځکه چې دلته مثال جرمني چې پر امنه ده، څنګ کې سویس ده، څنګ کې فرانسه ده، بلجیم ده، دا ملکونه دي، ډنمارک ده.
که څنګه کې پاکستان وای بیا به هغه نه و دا هسې به پر امن نه و لکه سړی هغه باندې مطمئن وي چې دونه سرمایه‌ګذاري کېږي که امریکا کې کېږي هغه چې ټوله شاوخوا یې کور ده هم داخلي هم بیروني هم د داخل سیستم یې چې ده یو لوی سرمایه‌ګذاري لپاره جوړ ده او که بیرون هم چې کوم ملکونه دي هغه یې کور کړی ده د امن د هغه خطر ورته نشته ده مثال یو 10 میلیونه ډالر سرمایه‌ګذاري کوي د 10 میلیونو یو 10 کاله چې مطمئنه فضا یې ته کولی شي خو که د 100 میلیونو کوي باید یو 50 کاله ته مطمئنه اوسېږي چې یو میلیارډ کوي ته باید یو 100 کاله د دې خو که ته ټریلیون کوي باید لایف هغه مطمئن وي اوس مثال موږ افغانستان ته نظر سو که نه چې افغانستان څونه هغه ده مطمئنه ده افغانستان څونه کاله مطمئنه ده یعنې یو ورځ موږ د عمر باندې په دې زه 22 کالو یم یعنې 12 پاچاهي موږ ولیدې او په ډېر هغه سره په بېرحمۍ سره پاچاهیانې بدلې سوې نو موږ افغانستان درته وایم چې روح د دنیا یو روح د غټو ملکونو یو او دا جنجال هم چې د پاندې مادانو باندې ده د موږ جنجال په نور مذهب و دین باندې نه ده باور وکړه چې زه هغه ته لاړم مسکو کې یو مسجد جوړ شوی ده چې د کرملین نه ښایسته جوړ شوی ده کرملین ته شاوخوا تاوسمه یو عسکر مې ولیدي د خو د دې مسجد شاوخوا ته مې سلګونه عسکر ولیده چې په امن لپاره ولاړ ول نو ته فکر وکړه چې د مذهب د دین د وړلو لپاره موږ ته دا فکر راکېده چې روسان دین له بینه بیایي مذهب له بینه بیایي خو هلته چې زه لاړم چې هلته د مذهب څومره احترام کېده که نه نو راغلم چې دوی اصل مقصد دا نه و مقصد د دلته د یو لوی بستر جوړولو لوی بستر جوړول دلته 3 شرطه غواړي شرط یې اول چې دا د افغانستان نظام باید د دوی پخوایي یا د دوی د تسلط یا د دوی د سولې لاندې دوم شاوخوا ملکونه د افغانستان چې دي دا باید د دې افغانستان کور یعنې دوست ملکونه وي څوک چې دلته سرمایه‌ګذاري کوي د هغې دوست ملکونه باید دي او دریم چې لاره باید ولري د ګواډر لاره ولري نو روسانو کوشش وکړ 2 اپشنه د هغوی په لاس کې وو افغانستان او شاوخوا دی پروت وو په ګواډر یې منډه ورخیسته چې ګواډر لاره هم خپله کړي او دغه سرمایه‌ګذاري لپاره یو عمري دایمي یو بستر جوړ کړي هغه یې ونه سو کولی هغې په هغې زور کې ناکامه سو شاته لاړه 14 ملکونه ترې لاړل او بیا عین شکل باندې امریکا هم دا کار وکړ چې هغه خو یې په لاس کې وه او دا ځای په لاس راوړ او چې دلته یې ګډوډي شروع کړله چې دا ګډوډي واوړي اخوا ته هغه هم ونه سو هغه هم شاته لاړ ډېر خرابه سو نو اوس دریم اپشن باندې به کار کوي دریم اپشن به دا یي چې روس او امریکا به په ګډه دلته سرمایه‌ګذاري کوي هغه هم په کم وخت کې که سرمایه‌ګذاري ونه کړله چین به دا چین ډېر ایره لري چې که دوی دلته داخل سي نو کېدای شي د دوی هغه منافع چې په لیټیم کې دي او دنیا یې انحصار کړې ده او هغه شی موږ هم لرو د هغې نه شاید زیات ولرو د هغې نه شاید فیصدي هم زیاته وي هغې نه شاید حجم هم زیات وي نو دا اغېز کوي د هغوی په معدن باندې لکه د چین معدن چې اغېز یې وکړو د سویس او د هغه باندې ځکه چې قمر مصنوعي ته 80 کاله مخکې دوی جګ سوي دي هغه هماغه لیټیم استعمال کړي هلته خو جنریټر نشته ده په قمر مصنوعي کې په ستورو کې چې هغه چالان کړي هغه نه برق بدون د برقه دوی ټکنالوژي کار نه ورکوي هغه همدغه لیټیم استعمال کړي دي او هغه ډېر قیمت اخیستي دي اوس چین هغه په $1 $1 خرڅي هغه فابریکې هغه کارونه هغه ملکونه چې لیټیم لري هغه اوس نشي پروسس کولی نشي استخراجولی تاسو چې د چین نو اوس چین موږ نه همدغسې یو ایره لري دلته چې د موږ معدنونه چې د چین د معدنو په هغه باندې ډېر
بد اغېز کوي او ډېر په ډاډ کې دي. په کم وخت کې دا زموږ معدنونه پروسس نشي نو دا فرصتونه چې دا په ټریلیونونه ډالر دنیا دلته په جنجالونو باندې ولګول او دوی غوښتل چې د جنجال له لارې نه دا شی لاسته راوړي. نور دا هغه نشته ده، دا فرصت نور نشته. دوی د جنګ و جنجال و د لانجې له لارې نه دا شی لاسته نور نشي راوړلی، ځکه چې هغه فرصت نور لاړه دوی نه. اوس مثال که روس پټه دا کار کاوه، هغه هم متوجه و، د امریکا هم متوجه و، ځکه چې امریکا 80 کاله مخکې هغه ته راغلی ده، افغانستان ته راغلی، په هلمند کې سرمایه گذاري کړې ده. دا نادعلي و، مارجه او ناوه او کجکي بند و، دا پروژې د هلمند چې جوړې کړي، د کندهار چې جوړې کړي، دا هلته یو غر ده، غټ غر ده په هلمند کې د یورانیمو، ډېر لوی غټ غر ده. نو هغه همالته پسې راغلي دي چې قمر مصنوعي کې 70 کاله مخکې 15 کاله مخکې دوی له پاسه لیدلي دي، هماغسې باندې راغورځېدلي دي او پروژې هلته عملي کړي دي، دښتې جوړې کړي دي. نو هلته اوس هم وګوره تقریبا 3 میدان هلته اوس موجود دي، 3 لوی میدانونه د دنیا په معیار سټنډرډ باندې. نو راغلو دې ته چې افغانستان یو غني ملک ده، د دنیا غني ترین ملک ده، د اسیا غني ترین ملک ده، او نور د منګه دغه معدنونه چې دي، دغه منګه زیرمې چې دا به خپله ځان ته یو داسې څونه اهمیت لري، څونه ارزښت لري دنیا ته، د هغه ارزښت په بنیاد باندې دا به ځان ته یو بستر جوړوي، لوی بستر به جوړوي، اقتصادي بستر به جوړوي، امنیتي بستر به جوړوي. دا به ډېر زر جوړیږي انشاءالله. په دې کې ټول افغانانو ته زه یو زیری ورکوم چې د منګه وطن چې ده غني ملک ده، د هر افغان لپاره خدای پاک د یو شاهزاده د بل ملک باندې ارزښت ورکړی ده. متاسفانه چې منګه د مسیران چې دي په دې سر یې نه ده خلاص، په دې سر خلاص شي باید دې لپاره داسې یو کار وکړي چې افغانستان یو متحد واحد او د دغه ارزښتونو په معنا او په هغه باندې هر افغان پوه شي، بیا خپل افغان کې یو حس پیدا کېږي چې څه وکړي. اوس زه خپله ترکان سره ما 15 کاله کار کړی ده، 15 کاله. په ترکیه کې زه یو باغ ته لاړم، د ما د یو ملګري باغ و، د ما د یو شریک باغ و، مڼې پکې را ځوړندې وي او مڼې څه ځوړندې وي، زمی و او څه راغورځېدلې. ما ورته ویل دا ولې؟ وایي دا خو پلار مې څه راښکي هماغه نورې پاتې کېږي. ما ویل همسایهګانو ته دې ورکړي، وایي همسایهګان یې نه خوري، وایي عیب ګڼي. یقین دې اوسه چې دا باغ دیوال نه لرلو او پکې مڼې ورستې سوې وې، خو یو ترکی نه ورته هلته، او ټول کلي کې بل باغ هم نه. دا د دوی یو غرور و. که موږ پوه شو په دې خپلو هغو باندې شتمنیو باندې پوه شو، نو موږ په خپل غرور هم پوهېږو. موږ یې وږي ساتلي، موږ یې تږي ساتلي، موږ یې غریب ساتلي. د موږ خوی عادت د غریب خوی عادت د موږ په هغه کې اچولی. که موږ پوه شو چې موږ ماړه یو او د ماړو خلکو غرور فکر هغه فرق کې دی یو غریب سړي سره، نو موږ باید هغه داسې نه اوسېږو. د موږ رهبران دا شی موږ ته نه کوي. موږ همیشه غریب ساتي چې دوی را باندې رهبر اوسېږي. موږ باید ماړه سو، موږ باید دغه دنیا ته خلکو ته دا وښودل شي. داود خان ولې مړ سو؟ پاندې مړ سو. داود خان نه کمونیست و، نه داود خان سره یو چا شاپور نومیږي د سرخاو، وایي ما 18 میاشتې د ده په کور کې عسکري وکړله، وایي زه د ده د دروازې پیدادار وم، وایي 18 میاشتې. وایي ما د ده د کډې ټول سر ونه لید، سپین ټیکری به همیشه په سر او هر وخت به وایي سهار مانځه ته به وایي داود خان ته. او داسې یو انسان و، هغه تورن کېږي. هغه سره یو فکر و، هغه پوهېده چې ظاهرشاه وخت تېروي، خپله پاچاهي ساتي او وطن نه آبادوي. نو یو بدلون یې راوسته. هغه بدلون پسې څه رقم تهمتونه، څه رقم کیسې،
چې د کمونستانو سره و دا و هېڅ یو سړي چې وزارت دفاع کړي سړي صدر اعظمي کړي یو چا چې یو د شاهي د کورنۍ داخل د ارګ کې کوري هغه راجګېږي بدلون ته آماده کېږي نو هغه د خلکو لپاره د وطن لپاره مینه لرله او د اندېښې قرباني هم شو هغه پوهېده هغه په خپل په ماموریت په دوره کې دا ټول شیان ورته معلوم هغه د هر شي په ارزښت پوهېده لکه زه چې وایم د دې په ارزښت زه پوهېږم چې شی موږ لرو موږ ټول معدنونه چې دي اول معدنونه دي په دنیا کې موږ هر معدن اول ده موږ که د اوسپنې معدن دوم یا دریم اوس دوم دریم نه ده اوس اول ده ځکه 80 کاله 100 کاله مخکې یو بل معدن اول و هغه اوس چاره کم نه ده پاتې د موږ ټول معدنونه لاس نه ده ور رسوی د دې سره باید دا د موږ مشران لکه د یو شیشې سره چې سلوک څوک کوي شیشه په احتیاط راخلي او په احتیاط یږدي اوسپنه په کولي کې واره کې یعنې اوسپنه ده شیشې سره ډېر په احتیاط سره هغه کوي نو په دې خاطر باندې دا خواهش کوم چې د افغانستان سره د موږ شتمنیو سره دغسې سلوک وشي لکه د هغه او د اتفاق لپاره ډېر زیات کار وشي که موږ اتفاق ونه کړو نو دغه شتمني دغه زیرمې دغه هغه به د موږ نه وي دا به د خارجیان وي ځکه خارجیان داسې یو فضا جوړوي چې دوی په خپلو ګټو باندې دا فضا استواروي د موږ د ګټو د افغانانو په ګټو به استواره نه وي د موږ اتفاق چې ده د موږ لپاره دا شتمني د موږ کوي او که د موږ اتفاق نه وي د موږ پراګندګي فکرونه هغه اول باید په دې پوه شي چې دغه شتمني د ټولو شریکه ده او ټول افغانان په دې کې برخه لري ځکه چې که ملک کې حکومت اقتصاد جوړ شي او اقتصادي یو ملک اوسیږي نو هغه خپلو وګړو ته فرصتونه ایجادوي فرصتونه هماغه ټول وطن کې اشراف راځي ترقي راځي اقتصاد جوړېږي د هر کور اقتصاد جوړېږي نو بیا هغه پیسې څه کوي حکومت خو یا سړک جوړ کړه یا شبخانه جوړ کړه وګړو ته قرض ورکړه خو همدا فرصتونه دي نو که پیسې ولري که پیسې ونه لري خپله لاس کچکول په لاس کې نیولی نو هغه بیچاره به څه وکړي وګړو سره به څه وکړي مشکلات به وي وګړو نه به مالیات اخلي هغه به اخلي اوس لکه دا اوس مالیاتو څونه فشار ده په دې خلکو باندې یو خانه بیکاري ده بل خانه دا مالیات چې دي دا خلکو باندې دا ورځي که زه اوس مثال یو محصول یا مالیه یا بل شی هر شی محاسبه کېږي د اوس فابریکه کې چې ما څونه مالیات اضافه کېږي زه په خپل پروشاتو باندې اچوم او دا پروشات زی په عام خلکو باندې تاثیر غورځوي نو که موږ ملک او د موږ حکومت نظام قوي اقتصاد ولري بیا دا کارونه نه کوي نو موږ الحمدلله ډېر څه لرو چې ښه ګټه ترېنه واخیستلی سو تاسو نه ډېره مننه کوو چې موږ ته وخت راکړم